که په چا معمولي شانې غریبي راغلې وي هغه دې دا ویډیو لازمي وګوري او که په چا ډېره غریبي راغلې مطلب یا څوک قرضدار یې پاتې شوي یا داسې وي چې مطلب د چا خپل کور نه وي په کرایهدار وي په کرایه په کور کې اوسېږي نو هغه دې هم دا ویډیو سکیپ نه کړي او بل د هغه کس چې څوک سرمایهدار دی یا خپل کورونه دي په کرایه ورکړي دي یا څوک قرضدار دی مطلب په چا طریقه قرض اخیستی دی دا ویډیو تاسو دواړو سکیپ نه کوئ ځکه چې د ویډیو کې یو داسې انسان تاسو ته حقیقت وایي چې دا انسان ما په لومبي ځل ما یې داسې واورېده چې یو سور حقیقت یې ویلی دی نو راځئ دا ویډیو ما سره تر پایه وګورئ انشاءالله چې ستاسو به ډېره اصلاح هم وشي او په تاسو باندې به د رحم اوبه هم توی شي هغه چاته وایم کوم څوک چې سرمایهدار دی او د چا چې کورونه دي یعنې څوک یې په کور کې اوسېږي یا څوک قرضدار دی او هغه کسان دي دا ویډیو هم لازمي وګوري څوک چې قرضدار یو او یا غریب و او اوس هغه وس دس کېږي مطلب په پردي کور کې نه اوسېږي یا پرې پردی قرض نشته دی هغه دې هم په خپل حال باندې شکر وباسي او دا ویډیو دې راسره لازمي وګوري ځکه چې دې مشر سر ته چې کوم ښکارېږي دا انسان یو ستر حقیقت ویلی دی که دا حقیقت تاسو واورېده انشاءالله چې په دې به مجبور شئ دا ویډیو مخکې لازمي شیر کړئ نو راځئ دا حقیقت اورو او مخکې د ملګرو سره دا ویډیو ځکه شیر کړئ چې دې کې د مشر ډېر زیات ښکلې خبرې کړي دي او ډېر سبق آموز او یو عبرتناک کلیپ دی راځئ دا راسره واورئ او مخکې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ راځئ دا اورو یو چې د خپل کور نه او یو پردی قرضدار نو په دې معاشره کې به ډېر رسوا ډېر ذلیله که خپل کور دی نو او ماشوم ورکوټي ماشوم دی لږ ورانیم وکړه خوا کې ګاونډي په دې مالک مکان ته په هماغه ټایم ټلیفون کوي چېرې موږ د دوی نه تنګ یو او دا هغه به تا پسې ټلیفون کوي چې دا واړه دې سم کوو دا ګاونډی نه تنګ دي ګوره بیا به بیا به کور خالي کړې خپلوان به سره رشته نه کوي مړی ژوندی به سره ډېر په تار باندې کوي پوه شولې که نه دې نه علاوه که مثال خبر سبا کال دوه دې وشولل ته تا بلته مړی ژوندی کړي تا بلته خلکو سره تعلق جوړ کړي مالک مکان به درته وایي وروره کډه اوچته وه کال دوه پسه بیا به ستا کډه روانې ټوله خلک بیا ګوري دا کډه یو داسې شی دا د انسان پرده ده پوه شولې که نه ټول خلک یې وګوري الله دې هر سړي له خپل کور ورکړي که زما دشمن هم الله دې له خپل کور ورکړي که د چا قرضدار یې شولې پوه شولې ورې توړه به پیسې د سره نه وي یا مثال راوله نه وتلې چیغې سورې به جوړ کړي ټوله محله به در باندې را خبره کړي د رسوایۍ سبب به دې جوړ شي تېره ورځ کې چې کومه واقع په پېښور کې راغلې ده په بډابېره کې او نښه کسان یې وجلي دي بې دردۍ سره دا والله چې موږ دومره سراسر ظلم شوی دی که نه چې دا موږ والله صرف په انګلیش فلمونو کې داسې حالات کتلی چې د یو نښه میاشتو ماشوم باندې یې ورخ پیښې دي هډوکي او لاسونه یې پرې مات کړي دي او بیا یې شي دا د ظلم انتها ده دا هم د قرض په سبب باندې شوې ده پوه شولې که نه چې 21 لکه روپۍ وې پې الله تعالی دې د دې دوه رسوایانو نه زما دشمنان هم وساتي مړه دا ډېر غټ د رسوایۍ شی دی یاره